بسم الله الرحمن الرحیم. درنو مشرانو، مخورو، پوهانو، فرهنګیانو او ځوانانو، د افغانستان ملي تحریک او د لوی پکتیا او سویل ختیځ زون د ولسونو لخوا د هیواد د ملي اتل غازي ببرک خان زدران د اتلولیو او کارنامو په باب جوړ شوي پوهنیز او څیړنیز سیمینار کې درته ښه راغلاست وایم. ستړي مه شئ. په دې سیمینار کې به قدرمن ویناوال د غازي ببرک خان زدران د ژوند، مبارزو، کارنامو او اتلولیو په باب خپلې ویناوې وکړي. غواړم دغه پرتمین پوهنیز او څیړنیز سیمینار د قران کریم د څو مبارکو آیاتونو په تلاوت کولو سره راپیل کړم. نو محترم مولوي صاحب سردار زدران ته بلنه ورکوم چې د قران کریم د څو مبارکو آیاتونو تلاوت وکړي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. آمنت بالله صدق الله العظيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام ونور قلوبنا وزين أخلاقنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. له مولوي صاحب سردار زدران څخه نړۍ مننه. اوس هم له تخنیکي همکارانو هیله کوو چې د هیواد ملي سرود راوغږوي. له تخنیکي همکارانو څخه نړۍ مننه. اوس هم د پیل وینا لپاره د کابل پوهنتون استاد او د ملي تحریک مشر پوهاند محمد اسماعیل ته بلنه ورکوو چې راشي او د پیل وینا وکړي. یون صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. زه تر هر څه د مخه د لوی پکتیا درنو قومونو د هیواد نورو سیمو نه چې درانه مخور شخصیتونه په دې پرتمینه غونډه کې په دې علمي سیمینار کې ګډون لري. په تېره بیا د زدرانو د قوم درنو مشرانو ته هرکلی ښه راغلاست وایم. مننه کوو چې په ډېر لنډ او تنګ وخت کې د دې سیمینار تابعه ونیول شوه. دوی ورته هرکلی ویلې. د کورنۍ له غړو څخه یې مننه کوو چې په دې کې پوره معنوي مرسته وکړه. د انجینر صاحب د لاورتو تاخیل څخه، د قومونو او سرحدونو چارو وزارت له وزیر ګل آغا شیرجي څخه چې زمونږ مالی لاسنیوی وکړو، دې دواړو څخه هغوی خپل هم تشریف راوړو، خو د یو عاجل کار له خاطره ونه شو کولی چې غونډې ته تشریف راوړي. موږ ټول مننه کوو او حاضرو ګډونوالو ته هرکلی ښه راغلاست وایو.
څو موده دمخه مونږ په بیلابیلو مسایلو باندې بحث کوو د لویې پکتیا د بیلابیلو شوراګانو سره. په هغې کې یو موضوع نورې ګډې ملي موضوعګانې وې. یو موضوع پکې دا وه چې د هېواد د رښتینو بچیو د رښتینو اتلانو یادغونډې باید راژوندۍ کړو. په دې کې موږ څخه ډېر حقداره اتلان پاتې چې د ټولو زیاته توره کړې وه، خو له بده مرغه چې په یادونو کې کمی راغلی او حتی ځینې بیخي یاد شوي نه دي او داسې اتلان دي چې د زمانې ګردونه پې پرېوتي، خو بیا هم د زمانې توپانونو د هغه ستر شخصیت چې ده هغه لا هم له حافظو نه دی ویستلی. په دې کې یو هم د هېواد د یوې لویې جبهې فتح کوونکی اتل غازي ببرک خان زادران و چې د ټل جبهه په حقیقت کې دی او د دوی په شان د نورو اتلانو د هڅو برکت و چې د ټل جبهه فتح شوه او همغه جبهې فتح بیا دا و چې انګریزان مجبور شول په نورو جبهو کې ماتې وخوري او بالاخره د افغانستان خپلواکي چې د په رسمیت وپېژني. او لومړی ګولۍ چې د ټل په چوڼۍ باندې ویشتل سوې وه هغه د ببرک خان زادران لخوا وه او همدغه ګولۍ دې سبب شوله چې په چوڼۍ کې ویل کېږي چې چوڼۍ اور واخلي او بالاخره انګریزانو ته ویره او ډار را د مخه شي، دا ویره او ډار احساس کړي، بالاخره په ګڼو جبهو کې ماتې وخوري. نن څخه تقریبا 92 کاله شاوخوا د مخه زمونږ دا غازي چې دا له دې فاني نړۍ نه سترګې پټې کړي. د 92 کلونو په بهیر کې په ټول افغانستان کې له بده مرغه باید ووایو چې دغسې ستر قهرمان په باب نه چا کتاب چاپ کړی، نه سیمینار نیولی، نه کومه غټه غونډه جوړه کړې، نه یاد غونډه جوړه کړې او نه پې څیړنیزې تحقیقي مقالې لیکل شوي. یوازې د غروا صاحب د کور ودانې چې هغه یو لنډه رساله ګوټې پې ترتیب کړې، مګر نور دغه ستر شخصیت د شخصیت د بیلابیلو اړخونه سپړنې او ځلونې ته اړتیا لرله چې له دې څخه راتلونکی نسل چې ده هغه الهام واخلي. او هدف هم دې غونډې هم دا و چې دغسې اتلان چې په موږ ډېر حق لري، نو موږ د 90 کلونو په اوږدو کې د حق نه ده ادا کړی، دا حق باید ادا کړو، دا فریضه باید ترسره کړو. نو په همدې خاطر هم دغه سیمینار ونیو. نور دوستان د کورنۍ غړي درانه مشران به په دې کې څیړنیزې مقالې لولي، تحلیلي مقالې او خپلې ویناوې به کوي. د ده د شخصیت بیلابیل اړخونه چې تر دې دمه لا زموږ د دریو پښتونو ته چې یو پښت یا یو نسل لږ تر لږه 15 کاله دوام کوي، نو 3 نسله تیر شوي، خو بیا دغه نسلونو ته د دغسې قهرمانانو د مبارزو ډېر سرکونه معلوم نه دي. نو دې سیمینار هدف دا و چې دغه بیلابیل اړخونه چې دي روښانه شي. زه د شخصیت په باره کې ډېرې خبرې نه کوم، فقط یوه خبره کوم چې کله کله د اتلولي داسې ده چې په اسانۍ سره ترلاسه شي. پیړۍ کې یو اتل پیدا کېږي، په لسیزو کې ځینې داسې شخصیتونه پیدا کېږي چې هغه د تاریخ حافظې ته ځان سپاري. د کورنۍ یوه خاطره به ووایو چې هغه ډېره ترخه، مګر تاریخ دپاره ډېره زیاته، کورنۍ ته ډېره ترخه، مګر که څوک غواړي چې د افغانستان تاریخ مطالعه کړي، د افغانیت او د پښتونولۍ او د جرګهمارۍ او میلمه پالنې هغه حیثیت خلکو ته څرګند کړي چې دا څومره سخته ده، دا اسانه خبره نه ده چې هر سړی دعوا وکړي، دا په ډېرې قربانۍ ترلاسه کېږي. فقط د کورنۍ یوه خاطره چې د کورنۍ له غړو څخه ما اورېدلې او تر اوسه لا کېدای شي په لیکلې بڼه د تاریخ حافظې ته نه سپارله شوي، نو هغه به د یو نمونې په توګه دلته وایي. نور دوستان به یې د په ژوند باندې پوره خبرې کوي. هغه داسې و چې کله چې ببرک خان زادران وفات شو، ببرک خان زادران امان الله خان غازي سره ډېره زیاته منډه ترله کړې وه. نو کله چې سقاوي بغاوت شروع شو، نو نادر خان دوی کور ته لاړ. دا وخت ببرک خان زادران وفات شوی و. زوی زمرک خان زادران د نایب سالار و، د قوم مشري یې کوله. نو نادر خان دوی په کلا کې دوی په کور کې 22 ورځې میلمه و له خپل نورو ملګرو دوستانو سره. نو په دغه طبعا د پښتنو کلاګانې چې دي لوی دي، غټې غټې دي، د میلمه دپاره ځان ته ځای لري، د کورنۍ د غړو دپاره ځان ته، تورسرو دپاره ځان ته. نو په دغه وخت کې د ببرک خان زادران 19 کلنه لور له یو برج څخه راخطا شوه د شپې ماښام کې او وفات شوه.
ببرک خان زمر خان زدران په دې خاطر چې د نادر خان په میلمه پالنه کې هغه کوم احساس ونه کوي چې د په میلمه پالنه کې خلل واقع شوی نو دا مړی د شپې په پټه باندې تدفین ک او نادر خان خبر نه ک او د په ټنډه کې هم د کوم تغییر رانغی چې نادر خان په دې پوه شي د په کور کې کوم غمیز راغلی ځکه چې هغه به تصور وکړي چې سبا ته لښکرکشي ده او د په کور کې دا غم ده دا غم به د هیواد په دې غټ غم باندې د تاثیر وکړي چې هغه ته کومه صدمه پیښه نشي هغه لویه دایه چې د پر مخ کې پراته وه نو دغه مړی پټ ښخ ک له تقریبا لغه څخه 80 یا 15 کاله وروسته بیا په خوست کې د یو واقعه پیښه شوله چې ښاغلی ډاکټر صاحب اشرف غني چې د انتخاباتو ورځ و د خوست زیات خلکو هغه ته ډاکټر اشرف غني ته رایه ورکوله نو هلته خوست کې په یو کور کې د یوې خور لور وفات شوې وه مګر هغې مړی ځکه ښخ نه کړ چې خلک به انتخاباتو ته لاړ نه شي خلک به په مړي باندې مصروف شي یعنی 15 کاله یا کم 90 کاله بعد بله یو پیښه وشوله بیا خلکو دغونه زغم او غم تحمل ک د پاشایانو په خاطر باندې نادر خان زمر خان زدران سره هغه توره ونه کړه او بالاخره د کورنۍ بیا فرار شول بیلابیلو مشکلاتو له امله او دا اوس دا بل ښاغلی چې اوس موږ ګورو بیا هم چې د خوست خلکو کومه مېړانه ورسره کړې وه چې مړی پټ ښخ کړه هلته هم ګورئ مړی پټ ښخ شوی و مګر پاچا ورسره بیا توره ونه کړه دغه په کور کې سیاته دی پوه نه شو هغوی دغونه قرباني ورکړه چې د چا له سترګو اوښکه لاړه نه شوله او غم یې پټ تحمل کړی دا ګورئ دنیا په نورو قومونو کې دا شی نشته نور قومونه به ځینې نور صفتونه لري په کمپیوټر او ټکنالوژي او په دې شیانو کې به مخکې خو دغه شی چې د کمپیوټر زور پرې نه رسېږي د ټکنالوژي زور پرې نه رسېږي دا یو خدایي همت او حکمت دی چې ځینو خلکو ته یې ورکړی په هغه کې یو پښتانه پښتون قوم شامل دی چې دغسې د میلمه پالنې دار سړی وایي چې زه له میلمه باندې سر ورکوم مګر کله چې سخته راشي میلمه یې په 2 روپۍ هم خرڅاوه موږ وکتل چې ایمل کانسي پاکستان په $10,000 خرڅ کړ مګر دلته ملا عمر اسامه په $1,000,000 خرڅ نه کړ هر څنګه چې و د ملا عمر ښېګڼه بدګڼه هغه خپل کار ده مګر د میلمه پالنې مسله چې ده هغه دغسې قرباني غواړي زمرک خان زدران د خپلې خور مړی افشا نه کړ په خوست کې یو بلې کورنۍ د خپلې لور مړی افشا نه کړ د دې له خاطره چې غټې ملي دی ته صدمه رسېدله هغه څوک چې د پاچاهي د وګیرو هغه یې خوشحاله کړ په خپل ځان یې غم راوست او زمرک خان زدران د نادر خان د کامیابۍ په خاطر یا د خوشحالۍ په خاطر دې په خاطر چې هغه پوه نه شي د په کور کې غم ده دا غم یې پټ وساته نو هدف مې دې کې دی چې دا قوم دغسې قهرمانان لري تسلسل لري بیا دا سید اکبر خان چې دلته عکس بند دی دا هم تقریبا غوږ نیسئ عالمه نن خو نوی حال راغلی دی کوز په پاکستان کې سید اکبر خان شهید شوی دی یو محلي ټپیزه یا سندره یوازې ولس ورته ویلې حکومت په دې تقریبا 50-60 کلونو کې چې دی هلته مهاجرو د پاکستان صدراعظم لیاقت علي خان د پاکستان د مندار شاوخوا کې چې غټه جلسه لرله او هلته افغانستان ته بد ورد ولې کنځلې کولې او چې له افغانیان څوک دي او څه نه دي نو دوی ورته وویلې چې موږ هر څومره د افغانستان حکومت سره مخالف یو دلته مهاجر شوي مګر افغانستان زموږ حیثیت د هویت هم ده او افغانان ته څوک کنځلې کوي دا موږ نشو زغملی نو مغه ځای کې توفانچه واخیستله یو ډز په دې زړه کې او 2 ډز یې په دې تندي باندې ویشه سړی ځای په ځای چپک د افغانستان د هغه دپاره د هویت او د حیثیت د ساتنې لپاره خلک دغسې قرباني کړو دی هم پسې شهید سو بیا د زوی هم پسې زندان کې کلونه پاتې شو داسې قرباني خلک نه ورکوي چې د بل چا په مملکت کې هم ناست یو هغه ستا په حیثیت باندې تېری وکړي او ته په دې تندي باندې وولې نن موږ په هغه موقف کې یو چې د ټکنالوژۍ اثر ده د کمپیوټر اثر د دنیا هم راغلی خو پاکستان بیا هم په ډیورند باندې اغزن سیم تېری او موږ ورته خړ ګورو او څه ورته نشو ولی او لاف هم اسمان نیسي مګر او خلکو په خپل کور کې سړي ته د عوامو فیصله صحابه ور په مالګه کړ نو د غیرتونه چې دي د سر په بدل د همتونه د تاریخونه د سر په همت باندې د سر په قیمت باندې راژوندي کیږي د څنګه چې خبرې ډېرې خوږې دي د جنگ خبرې ترخې دي عمل ډېر سخت ده توره ډېره سخته ده موږ ته خوږه ښکاره کیږي هغه چا باندې ستیری هغوی ته ډېره سخته ده نو دې خلکو دغومره قرباني ورکړې متاسفانه چې د 90 کلونو په بهیر کې دغسې درنې کورنۍ په یاد باندې دغسې تاریخي شخصیتونو په یاد باندې نه چا غونډه جوړه کړه نه چا سیمینار وکړه نه چا یادونه وکړه نو خو بیا هم
درنې سټي چې دي هغه د تاریخونو بعد له منځه نه چې وړلی دا د نن بیا وخت راورسېده چې خپل حیثیت او هغه کفایت یې څرګند کړ. نن ګڼ شمېر مشران چې د لویې پکتیا مشران موږ بیا وکړ مننه کوو چې دلته تشریف راوړه او په دې ګڼ تعداد کې په دې کیفیت کې او په دې کمیت کې د په غونډه کې ګډون وکړو. ټول نه مننه. خبرې ډېرې دي. د ببرخان زادران په باب موږ ځانګړي پروګرامونه لرو. مرکې به ټلویزیون خبرېږي، دا پروګرام به خبرېږي، نور به آینده کې ژوند دغه سیمینار لیکنې به په یو ټولګه کې چاپېږي. نور دوستان څخه هم هیله کوو چې هغه پټ ګوټونه چې ناروخانه دي د مقالو په ترڅ کې روښانه کړي او موږ ته راولېږي چې دغه غازي په یاد باندې خپل رسالت او مسؤلیت چې دغه ترسره کړو او آینده کې دا د نورو دپاره د یو ښه درس او عبرت سبب شي چې زموږ تاریخي شخصیتونه دي چې هر څومره فشار سخت او بخته پرې شي څوک له منځه نه شي وړلی نو ښه دا ده چې زموږ تاریخي شخصیتونو باندې څو خاورې وانړئ. نور هم ډېر وخت نه نیسم. کورم ودان یو ځل بیا ټولو مشرانو څخه مننه د کورنۍ له درنو غړو څخه چې دلته تشریف لري هغوی څخه مننه او ټول هغه دوستان چې په دې کې په یو نه یو ډول باندې زیار ګاللی دې سیمینار په جوړونه کې ټول څخه مننه کوم. کورودادی ورته هم الله مروله خدای مو مل شه. د ببرخان زادران د خدای ارواح ښاده لري او د کورنۍ غړي او نورو هیوادوالو څخه هیله کوو چې دغه لاره تعقیب کړي او دا لاره همداسې روښانه وساتي. ډېره مننه. کور ودان.